وعلیکم سلام. یو ورور مخلص سجاوندي په نامه پوښتنه کړې ده چې یوه ښځه شویه ده، یو ملګری واده ورسره کوي. نو دا څرنګه ده؟ محترمه علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله په خپل کتاب المختصر فی الفقه الحنفي کې لیکلي ده اخرنۍ مسأله، وی فتوا کړې ده کثیر من العلماء انه لا يصح نکاح المرأة المسلمه برافضي، یعنی مسلمانې ښځې دپاره له شویه سړي سره واده جایز نه ده. نو عکس هم تقریبا همداسې ده. ښه خبر دا ده وروره چې نکاح ورسره ونسي. وروره الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د پیشو یا له عکسونو سره د قرآن عکس نشر کول څرنګه ده؟ نو محترمه باید نشر نسی. قرآن سره د بل څه شي عکس نشر کول دا د قرآن اهانت ته وروره، باید نشر نسی اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور یاسر په نامه د زابل ولایت نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو څوک حج ته ځي، هغه معذور دی، احرام نسی تړلی. دی وایي که زه واږه ورته جوړه کړم او یا غوټه بیا ورکړم څرنګه ده؟ نو چې ضرورت وي محترمه پروا نه کوي، ځکه د موږ حنفي کتابونو کې داسې سته ده چې محرم به ملبوس کالي نه اغوندي، غوټه کولو دا شیان هم که ضرورت وي بیا جواز لري، دا خو ضرورت ده ورور. وعلیکم سلام. عبیده خوشامنوال په نامه یو ورور پوښتنه کوي. اگر چې وروره قرباني ته تر اوسه ډېر وخت پاتې ده، باید قبل الوقت پوښتنه ونیسي. تا چې کومه پوښتنه کړې غوا سړی ځان ته واخلي، یو نیت دی پکې وکړي او 7 دانې شپږ نور نفلي نیت پکې وکړي، بالکل صحیح کېږي. هغه بله مسله ده وروره چې علما په دغه کې کوم حکم کوي، هغه بله مسله ده وروره. الله دې جوړ لره جنتي. وعلیکم سلام. لطیفي مهاجر په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې ویډیوګانې کتل کېږي. وروره دغسې پوښتنې هسې خلکو سر به دردوي نه، په د عبثو شیانو باندې به نه ژوند تېرویه. ویډیو پکې ګوري او دومره روپۍ درته راځي، دا ټول عبث ته وروره. دا اصل کې غربي نړۍ غواړي چې مسلمانان په داسې شیانو باندې مبتلا کړي چې عمر یې عبث تېر سي. دا ویډیو دې که وکتله دومره روپۍ درته راځي، که دا دې وکتله ولې درس نه وایې، ولې علم نه کوې، ولې تجارت له دې نه سم بازار ته وروځه، هلته ګاډۍ وچلوه نو چې ته دا هغه کوي. دا هسې مستدرکې پوښتنې وروره. په دې باندې موږ مخکې یو تحقیق کړی و هغه انلاین صرافي په اړه باندې، بیا د فورسیج مسئله وله. نو هره ورځ داسې مسلې راوځي ځوانان هغه کوي. دغه چې ته ویډیوګانې ګورې لاړ دلته ګاډۍ وچلوه، مزدوري وکړه، هغه ډېر لا اجر هم لري، ثواب هم لري، ګټه به هم وکړي. داسې عبث شیان دي. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور یار محمد کوچي په نامه پوښتنه کړې ده چې مثلا یو سړی ده بدنۍ و کوزه ورسره ده او داسې پې وکړه، نو چې پښو ته ورسېدله اوبه چپه سولې، نو د پښو دپاره اوبه پاتې نه سوې، دی به تیمم کوي او که څه به کوي؟ محترمه د مونږ حنفي فقها وایي که چیرته یو سړي دومره اوبه درلودلې چې اودس وکړي یو وارې چې د خپل اعضا ومینځي اوبه ورته رسیږي، نو دی به تیمم نه وهي اودس به کوي. او که اوبه دومره لږ ولې چې یو وارې اعضا پې مینځي، ټول اعضا نسي مینځل کېدلی، نو بیا دته تیمم کول جایز ده. نو دغه صورت په مسئوله صورت کې وروره باید تیمم ووهل سي. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده. نو ما خپله دا عادت ته چې باید ګروپ کې موږ سره هر څوک یی، نو وروره نن ویده دنیا نه ده ګوره، تا دې دې ته فکر وي، نه زه ویده یم او نه علما ویده دي. بعضې داسې شیطان طبیعته غوندې فکر لري بعضې خلک، نو هغه وایي چې بله ورځ هغه ملا یوه خبره کړې وله، هغه بل ملا رد پې باندې وکړو، نو دی اوس غواړي چې ما هم له هغوی سره په جنګ باندې واچوي. نو دا څنګه ده وروره؟ نو دغسې پوښتنو نه تېر شه وروره. د تا د پوښتنې په اړه به اسانه ووایم، ته ورسه یو ډاکټر نه پوښتنه وکړه، دومره ډاکټر ته ووایه، یو ماهر ډاکټر ته ووایه، ورته کله چې د اولاد پیدا کیږي دا د ښځې له منیو نه پیدا کیږي که د سړي له منیو نه پیدا کیږي، دغومره وکړه بس تا ته معلومات کیږي وروره. دا تر ملا تړاو نه لري، ټول مسایل تر ملا مه تړاو کوي، دا د علمي طب موضوع ده. ورسه ډاکټر نه په دې اړه باندې مفصله پوښتنه وکړه، یو ښه ډاکټر ته ورسه، ورته دا بچی چې د ښځې په رحم کې پیدا کیږي د سړي له منیو نه پیدا کیږي او که د ښځې له منیو نه پیدا کیږي، دغه جواب به تا ته ډاکټر صاحب درکړي وروره. او دغسې پوښتنې چې یوه میاشت پې تېره سوي یو ښه خبره مې بیا یې کوې، دا عادت محترمه د موږ ناخوښه عادت ته، دغه عادت نه تېر شه وروره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو سړی ده په قرض باندې یو موټر اخلي، مثلا په 20,000 روپۍ باندې،
په قسطونو باندې بیعه ده، د قسطونو بیعه جایزه ده وروره. خو خبره پکې دا ده چې مثلا په 15 لکه روپۍ دې واخیسته دا موټر، نو په 15 قسطونو به یې ورپوره کوې. یو قسط کې په 1 لک، بل کې دا صحیح ده. اما که داسې څو چې قسطونو کې دې پیسې ورپوره نه کړلې، بیا تا باندې پیسې ډېرېږي، دغه صورت بیا ناروا ده چې دا بیا سود ګرځېږي. الله دې جوړ. وعلیکم سلام. عبیده کاروان په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې موږ د مدارسو نصاب ولې د زمانې پوښتنې نسي جوابولی. چاته ووایو محترمه، خو نو غږ مو څوک څه نه اوري، نو څه شی وکړو؟ ته پرون یوټیوب باندې او په درسونو کې موږ خپل د نصاب په اړه چې کوم بحث ما کړی ته یې واوره وروره. نو چاته ووایم چې عملي یې که، چاته ووایم چې بدل یې که؟ نو خو یو سړي تر وسه خو نه کېږي. اشد ضرورت ته، تر حده ډېر ضرورت ته ورته وروره. او په دې هم ښه پوهېږو چې د موږ د اوسنۍ ټولنې هغه ضرورتونه هم نسي پوره کولی. نو چې نه یې سي پوره کولی، څه شی وکړو وروره؟ ته هغه لار راوښیه موږ ته. دغه دې موږ تر علماو تر وسه کېږي چې خلکو ته یې ووایو، ملت ته یې ووایو، علما په دې باندې راپورته سي، یو مشترک نصاب جوړ کړي. دغه نصاب چې 300 کاله پې وتلي دي، لا اوسه پورې نه بدلیږي. نو څه شی وکړو وروره؟ ته هغه لار ما ته راوښیه، نو موږ به هغسې کار وکړو.